د کندوز ټولګټو چارو ریاست لخوا د کندوز بغلان، کندوز تخار او کندوز شیرخان بندر د لویو لارو د دواړو غاړو جوړولو چارې د نږدې 6 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې. مسؤلینو د دغې پروژې د پرانیستي پر مهال رسنیو ته وویل چې یاده پروژه د ټولګټو چارو وزارت له پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي چې مالي لګښت یې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ ښودل شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پروژه خو تاسو وینئ چې د حفظ و مراقبت پروژه ده، د سړکونو شولډر سازي ده چې دا تقریبا 15 میلیونه 7 لکه روپۍ هزینه لري. په دې کې یو کندوز باغلان عمومي سړک دی، کندوز امام صاحب دی او کندوز تخار سړک دی چې دغه شولډرونه به اساسي رغول کیږي. د آینده لپاره به د عمومي سړک د تخریب مخه نیول کیږي. این پروژه دوباره بازسازی کنار جاده های سرک عمومی است که دوباره به شکل اساسی و استانداردش بازسازی میشه که با بازسازی این شولدرها به شکل استانداردش ما میتونیم که از حادثات ترافیکی هم جلوگیری بکنیم. به خاطر پنه یا عرض سرک افزوده میشه. همدارنګه د علي اباد ولسوالۍ ځایي چارواکو وویل د یادو لویو لارو دواړو غاړو جوړېدل به د ترافیکي نظم، د اوبو منظم جریان او د سړکونو د اوږدمهال ساتنې په برخه کې اغیزمن تمام شي. نن هم موږ تاسو لله الحمد د جغل اندازۍ د یوې پروژې چې د کندوز، کابل، بغلان د لوی لارې دواړه غاړې جغل اندازه کېږي شاهدان یو. او نن دغه پروژې کارونه په علي اباد ولسوالۍ کې پیل شول. انشاءالله دا کارونه به په ډېر ښه کیفیت سره د شمال په دغه 2-3 ولایتو کې ترسره شي. له دې سره د کندوز ولایت اوسیدونکي د دغې پروژې پیل ته خوښ دي. دوی وایي وړاندې د سړکونو د کم سور له امله دوی له ستونزو سره مخ وو او په دغه برخه کې د ټولګټو چارو ریاست لخوا پورته شوی ګام ستایي. نه دولت از این سرک‌ها را جور کنه، از این ترافیک‌ها باید روزی درا تکر بود دیگه پروژه باشه در این منطقه بیاره این سرک‌ها را کلان کنه. ما چقدر خوشحال هستیم از پروژه‌ای که میایه و جور میشه دولت ایماریت. الله خیر وینه که میایه این سرک‌ها را جور میکنن. د دغه پروژې عملی چارې داسې مهال پیلېږي چې په کندوز ولایت کې ګڼې پراختیایي پروژې د تطبیق په حال کې دي چې هغه جملې د کندوز دشتیارچي سړک هم ښودلی شو. شعیب افغان، د کندوز ملي راډیو تلویزیون، د علي اباد ولسوالۍ.